او د موټر لپاره تر ټولو لازمي خبره دا ده چې باید لایسنس ولرئ. خوږو دوستانو راځئ په دې باندې بحث کوو چې لایسنس به څنګه اخلو، هغه کم مهم مسایل دي چې باید ځان سره په ذهن کې ولرو. دا چې پرمټ څه شی دی او څنګه اخیستل کېږي، راځئ چې لږ په دې سره وغږېږو. نظر کومه ازموینه چې د هغه په بریالۍ توګه پای ته ورسوله، نو تاسې دې ته آماده کېږئ تر څو تاسې خپل دویم ټیسټ چې هغه تصویري ازموینه ده سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسې ته بهتره معلومه ده، موږ په دغه خپرونه کې تاسې ته البته هغه افغانانو ته چې نوي د امریکا متحده ایالاتو ته راغلي وي او یا راځي، هغوی ته ځینې مهم او ګټور معلومات وړاندې کوو. نو په همدې خاطر مو نن وغوښتل چې په دغه خپرونه کې تاسې ته ډېره یوه مهمه موضوع باندې بحث وکړو، چې هغه موضوع دلته د لایسنس اخیستلو موضوع ده. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې دلته په امریکا کې موټر ډېر زیات ضروري دي. یعنې که چېرته موږ او تاسې دلته موټر ونه لرو، نو زموږ ټول کارونه به نیمګړي اوسي. ځکه چې کله ته د کار دپاره هم چېرته اپلای کوې او غواړې چېرته کار پیدا کړې، نو د هغوی لومړنۍ پوښتنه دا وي چې موټر لرې او که نه. ځکه که چېرته ته موټر ونه لرې، نو کار ته تګ او همداسې د کور نور ضرورت وړ شیان هم ته په اسانۍ سره نشې رانیولی. ځکه نو دلته ډېره لازمي خبره دا ده چې باید موټر ولرئ، او د موټر لپاره تر ټولو لازمي خبره دا ده چې باید لایسنس ولرئ. نو خوږو دوستانو، راځئ په دې باندې بحث کوو چې لایسنس به څنګه اخلو، هغه کم مهم مسایل دي چې باید ځان سره په ذهن کې ولرو. نو تر ټولو لومړی به موږ او تاسې ځو او د موټر لپاره به د پرمټ لپاره اپلای کوو. دلته یوه خبره دا ده چې کله چې تاسې غواړئ چې لایسنس واخلئ، د هغې نه مخکې تاسې مجبور استئ چې تاسې پرمټ واخلئ. دا چې پرمټ څه شی دی او څنګه اخیستل کېږي، راځئ چې لږ په دې سره وغږېږو. پرمټ هغه سند دی چې په هغې باندې تاسې کولی شئ چې ډرایو وکئ، خو شرط یې دا وي چې تاسې باید د یو ډرایور سره اوسئ.
مطلب تاسې سره باید په موټر کې یو ډریور موجود وي چې هغه لیسنس ولري تر څو هغه تاسې ته رهنمایي وکړي. نو په همدې خاطر تاسې لومړی فارمټ اخلی او د فارمټ لپاره تاسې اول د موټر چلولو کومه اداره چې ده دلته هغې ته چې تاسې کله ورځئ نو د ورتګ نه مخکې تر ټولو مهمه خبره ګرانو دوستانو دا ده چې تاسې باید اپایمنټ واخلئ. اپایمنټ په دې خاطر باندې چې تاسې کوم کار چې دی هغه ډېر په اسانۍ سره وشي او تاسې ډېر زیات انتظار نه شئ. نو دا بهتره خبره ده چې مخکې نه مخکې تاسې د ډي ان بي سایټ ته داخلېږئ او اپایمنټ اخلئ. تاسو ته هلته تاریخ او وخت ښایي چې تاسې باید څو بجې او په کوم تاریخ باندې یادې ادارې ته مراجعه وکړئ. کله چې تاسې اپایمنټ واخیستلو او تاسې په هماغه خپل ټاکلي وخت باندې هغه ادارې ته مراجعه وکړله نو هلته تر ټولو لومړی چې تاسې کله داخلېږئ ستاسې د سترګو یو ټیسټ اخلي چې دا ډېره مهمه ده. هغوی ګوري چې آیا ستاسې نظر سم کار کوي که نه کوي. د هغې لپاره هغوی سره یو ځانګړې آله ده چې د هغې په ذریعه باندې ستاسې د سترګو کوم ټیسټ چې دی هغه اخلي. که چیرې تاسې خپل د سترګو یا د نظر کومه ازموینه چې د هغه په بریالۍ توګه پای ته ورسوله نو تاسې دې ته اماده کېږئ تر څو تاسې خپل دویم ټیسټ چې هغه تصویري ازموینه ده هغه ورکوئ. نو ګرانو دوستانو مخکې له دې نه چې تاسې د فارمټ لپاره اپلای کوئ یا د هغې لپاره ورځئ تاسو د هغو دوستانو او ملګرو سره خبرې اترې وکړئ، مشورې وکړئ ورسره کوم چې پخوا دلته راغلي دي او هغوی دغه ازموینې ورکړي دي او بریالي شوي دي چې هغوی تاسې په دې وپوهوي چې هلته کوم ډول ټیسټ اخیستل کېږي. ګرانو دوستانو دغه ټیسټ چې دی دا په اصل کې یو تصویري ټیسټ دی او هلته ځینې انځورونه تاسې ته د سکرین پر مخ باندې ښودل کېږي چې تاسې باید د هغې درست جواب ورکړئ. انځورونو کې هغه ټرافیکي نښې وي کومې چې اکثره موږ او تاسې ورسره مخ کېږو او هغه د سړکونو په بېلابېلو برخو کې لګېدلي وي. نو د هغې نښو لپاره باید تاسې مخکې نه مخکې مطالعه ولرئ او په دې پوه شئ چې دغه ترافیکي نښې چې کومې دي دا د څه لپاره لګېدلې دي او د دې باید تاسې درست جوابونه ووایاست. د سکرین پر مخ باندې تاسې ته هلته یو عکس ښودل کېږي، البته یو عکس نه، هلته تاسو ته د سکرین پر مخ باندې انځورونه ښودل کېږي او ورسره د A B C اپشن یې درکول کېږي. نو تاسې باید په هغه انځورونو کې کوم چې درست انځور وي کوم چې سم انځور وي هغه پیدا کړئ او تاسې په دې باندې پوه شئ چې کوم یو درست دی تاسې باید هماغه اپشن ورته انتخاب کړئ. نو دغه په مسلسل ډول باندې تاسې ته کله چې تاسې د یو سوال جواب ورکوئ ورپسې بل راځي د هغې پسې بل راځي او په مسلسل ډول باندې ستاسې د ازموینه عمل ته اخیستل کېږي. البته په هغه ځای کې چې تاسې دغه ازموینه ورکوئ بل هېڅوک هم نه وي، یوازې یو کمپیوټري شی وي او د هغې په ترو باندې تاسې دا ازموینه ورکوئ. چې کله دغه انځورونه پای ته ورسېږي نو په اخره کې هملته تاسې ته رزلټ هم ښودل کېږي چې تاسې په دغه ازموینه کې بریالي شوئ او که نه. خو ډېر زیات کوشش وکړئ، زیاته هڅه وکړئ چې مخکې تر مخکې نه پوره معلومات ولرئ او د خپلو ټولو پوښتنو یا هغه انځورونه چې ستاسې مخ ته راځي په هغې پوه اوسئ او د هغې درست ځوابونه ورکړئ. نو دوستانو کله چې تاسې دغه ازموینه پای ته ورسوله او تاسې په دې کې بریالي شولئ نو تاسې چې کله له اطاقه راوځئ تاسې ته فارمټ درکول کېږي.
په لومړي سر کې صرف یوه پاڼه تاسې ته درکول کېږي او هلته چې کوم فیس دی د هغه تاسې ورکوئ. نو په هغه پاڼې باندې تاسې کولی شئ چې ډرایو وکړئ، خو شرط یې دا دی چې تاسې سره باید ډریور موجود وي. البته دغه فارمټ چې دی دا د لنډې مودې لپاره تاسې ته درکول کېږي. د پاڼې درکولو نه وروسته بیا د هغې یو کارت هم ستاسې په ادرس باندې راځي، ستاسې میل بکس ته راځي چې تاسې باید هغه له ځان سره وساتئ. نو دوستانو دا په دې خاطر باندې چې کله تاسې فارمټ واخلئ او تاسې دې ته آماده شئ چې تاسې په خپله ډرایو ته کښېنئ او تاسو سره دویم کس چې هغه ستاسې ملګری، یار، دوست، خپل خپلوان چې هر څوک وي هغه تاسو سره کښېني او تاسې د سرکونو سره بلد کړي. ځکه چې په افغانستان کې زموږ او ستاسې سرکونه او دلته سرکونه او ترافیکي نښې ډېرې زیاتې سره متفاوتې دي. نو په دې خاطر باندې دا لازمي خبره ده چې باید یو ډریور وي تاسې سره چې هغه تاسې په ټولو اصولو باندې بلد کړي چې سرک هم ته تاسې کولی شئ چې دلته په لویو ښارونو کې یا د مطلب په هایوې باندې یا په لارو کوڅو کې څنګه ډرایو وکړئ. نو د دې لپاره تاسې باید په دې هر څه باندې ځان پوه کړئ. نو کله چې تاسې په دې باندې مطمئن شولئ چې اوس زه په ډریورۍ کې کوم مشکل نه لرم او زه کولی شم چې د لیسنس لپاره ازموینه ورکړم، له هغې وروسته تاسې بیا هماغسې د لیسنس د اخیستلو لپاره اپاینټمنټ اخلئ او د هغې وروسته هغه ادارې ته ورځئ او هلته تاسې خپله ازموینه ورکوئ. دغه ازموینه بیا د تېرې ازموینې په پرتله لږ یو څه سخته وي، ځکه چې دغه ازموینه تاسې نه هلته مسؤل کس اخلي او تاسې سره هغه په موټر کې کښېني، تاسې راوباسي سړک ته. نو تاسې باید په دې پوه شئ چې زه باید په کوم سړک باندې څومره سپیډ کې لاړ شم، سټاپ ساین څه شی دی او نور ورته ډېر مسایل دي چې تاسې باید هر یو ته دقیق او متوجه اوسئ. کله چې تاسې د هغې سره د ازموینې ورکولو لپاره راوځئ نو تاسې کوشش وکړئ چې مکمل ارامه اوسئ، هېڅکله په ځان باندې پریشر مه اچوئ، وارخطا کېږئ مه، ښه په ارام سره کله چې تاسې له پارکینګ نه وځئ هغه اصول باید مراعات کړئ. لومړی شاته وګورئ، بیا په شیشو کې وګورئ، شیشه ځان ته برابره کړئ او د پارکینګ نه ووځئ. بیا هغوی تاسو ته وایي چې کومه لار باندې لاړ شئ، کوم سړک ته ووځئ او مطلب هغه بیا تاسو سره په مخکې سیټ کې ناست وي، هغوی درته صرف رهنمایي کوي چې په دې لاره لاړ شه، په هغه لار لاړ شه. نور باید ته مکمل متوجه اوسې سړک نه څنګه اوړې، په سړک باندې ستا سپیډ څومره دی، ته هایوې ته ځې هلته ستا سپیډ څومره دی، د بل موټر سره ستاسې مسافه څومره ده، څومره باید له بل موټر څخه لرې لاړ شئ. دا ټول موارد تاسې باید په ذهن کې ولرئ او په دې باندې تاسې باید عمل وکړئ. کله چې تاسې دغه هر څه په سم ډول ترسره کړل او هېڅ کومه ستونزه پیدا نه شوله نو د هغې وروسته تاسې بریالي ګڼل کېږئ او تاسې بالاخره لیسنس اخلئ. دوستانو تر ټولو مهمه موضوع بیا دا ده چې کله تاسې لیسنس واخیستلو نو تاسې باید خپله ذمهواري په سمه توګه ترسره کړئ. تاسې باید هغه اصول او هغه قوانینو ته درناوی ولرئ کوم چې د ډریورۍ په اصولو کې راځي. د مثال په ډول تاسې باید هېڅکله کوشش ونه کوئ چې بې ځایه سپیډ ووهئ او تر ټولو مهمه موضوع بیا دا ده چې تاسې هېڅکله نشئ کولی چې د نشې په حالت کې ډریوري وکړئ،
چې دا نه یوازې دا چې ستاسې لیسنس ته خطر جوړولی شي، ستاسې لیسنس د ډېرې مودې لپاره بندولی شي، بلکې دا ستاسې ژوند ته هم لوی خطر دی. نو زیات کوشش وکړئ چې په دغه مواردو کې بې غوري ونه کوئ، تر څو خدای نخواسته تاسې د کومې لویې ستونزې سره مخ نه شئ. ګرانو دوستانو، تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې تاسې هڅه وکړئ چې کله تاسې دلته موټر اخلئ، تر هر څه لومړی تاسې باید د موټر انشورنس واخلئ، ځکه انشورنس اخیستل دلته نهایت کې زیات ضروري دي. یعنې که چېرته تاسې د موټر لپاره انشورنس ونه لرئ، نو تاسې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږئ. اول دا که چېرته تاسې انشورنس ونه لرئ او تاسې حادثه کوئ، نو تاسې ته لویې ستونزې جوړېدلی شي. لومړی خو د موټر جوړول چې دا نو که چېرته تاسې انشورنس ونه لرئ، مجبور یاستئ چې تاسې خپل موټر هم جوړ کړئ او د چا موټر سره چې حادثه کړې ده د هغې موټر هم جوړ کړئ، چې دا چې په دې باندې به ډېر لوړ لګښتونه راشي. او بله خبره دا ده چې د انشورنس نه لرل هم جرم ګڼل کېږي. یعنې که تاسې چېرته حادثه کوئ او تاسې په هغې کې ملامت هم نه اوسئ او تاسې انشورنس ونه لرئ، نو تاسې به حتی محکمې ته وغوښتل شئ او تاسې به جرمانه شئ. نو زیات کوشش وکړئ دوستانو چې کله تاسې موټر اخلئ، تاسې هغې ته انشورنس خامخا اخلئ. نو ګرانو دوستانو، دغه وو هغه چمتو شوي موارد چې موږ درته د لیسنس د اخیستلو په باره کې برابر کړي وو. هیله ده چې یو څه مو ترې اخیستي وي. البته دا هغه دوستانو لپاره کوم چې نوي دغه هېواد ته راغلي وي او یا راځي، نو د هغوی لپاره پکې یو څه ناڅه مهم معلومات پراته وو. نو دوستانو، موږ به تل هڅه کوو، کوشش به کوو چې د تازه راغلو افغانانو لپاره مهمې ویډیوګانې برابرې کړو، تر څو وکولی شو د هغه افغانانو چې اوس راځي او یا په دې وروستیو کې راغلي اوسي، هغوی د دغه ویډیوګانو نه ګټه واخلي. موږ به کوشش کوو چې هغه مهمې موضوعګانې چې نوي راغلي افغانان ورسره مخ کېږي، هماغه موضوعګانې راواخلو، په هغوی درته ویډیوګانې جوړې کړو، په هغوی تاسې ته معلومات وړاندې کړو. نو هیله ده چې دغه ویډیوګانې راسره ګورئ او د دوستانو سره یې شریکوئ. نو تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. د الله په امان.